سلامونه ټولو درنو لیدونکو ته. هیله لرم چې راته روغ جوړ او صحتمنده واوسئ. غواړم چې په کډوالو باندې یو څو لنډې خبرې له تاسو سره شریکې کړم. دا چې کډوال له کوزي پښتونخوا نه افغانستان ته راستول کیږي، په داسې یو چلند رالیږل کیږي چې له حد نه وتلی وي، له انسانیت نه وتلی وي، له مسلمانیت نه وتلی وي. زه دا منم چې دولت به دوی په زور اړ کوي چې دوی دې غاړې ته راولېږي، خو خبره په دې ځای کې ده چې دوی ته د خپلو مالونو د را انتقالولو اجازه هم نه ورکوي. بیا کډوال مجبور دی چې خپل مالونه هلته خرڅ کړي، خو چې کله یې خرڅوي په داسې یو بیه ترې اخیستل کېږي چې د کډوالو لپاره یوه ناچیزه بیه وي. کډوالو ته پکې هیڅ هم نه پاتې کېږي. مثلا د یو موټر ارزش به 15 لکه روپۍ وي، خو د کډوالو نه په 1 لک روپۍ اخیستل کېږي. آیا دا ظلم نه دی؟ بیا چې کله همدا کډوال تاسې له کوره وباسئ، ګاونډیان یې ځي، د دوی کورونه لټوي، د دوی د کورونو غلا کوي. آیا دا ظلم نه دی؟ همدا کوم کډوال چې تاسې په زوره له کوره وباسئ، آیا دوی تاسو ته انسانان نه ښکاري؟ آیا دوی مسلمانان نه دي؟ خو بیا هم زه د هغې غاړې پښتنو نه غوښتنه کوم چې خپل انسانیت مه هېروئ، خپل مسلمانیت مه هېروئ. همدا هم ستاسو ورونه دي، یو بل ته لاس ورکړئ. د دوی مالونه په داسې یو ناچیزه بیه مه اخلئ چې هغوی بالاخره مجبور شي چې خپل مالونه خرڅ نه کړي او ماتې کړي، ټوټه یې کړي او بیا یې تاسو ته پرېږدي. او بله خبره، هغه کسان چې ظلم کوي د محشر په ورځ به د هغه سره د هر یو ظلم په بدل کې ذرې حساب کیږي. ځکه هغه څه وایي چې په قیامت کې سوال ځواب دی، د ذرې حساب دی. نو په دې پای کې ټولو کډوالو ته هم ډېر ښه راغلاست وایم. ښه راغلی خپل ګران وطن ته، ګران افغانستان ته. دا چې زموږ وطن مشکلات لري، ستونزې لري، الله پاک به دا ټولې ستونزې زموږ او ستاسو لپاره حل کړي.